ټیک ټاک د وایرل کېدو اسانه طریقه تاسو ټول ویډیوګانې وځي فار یو ته که چېرته تاسو په دې طریقه باندې کار کوئ د دې خبرو خیال ساتئ درې سیټینګز تاسو ټیک ټاک په آیډي کې دا تاسو خامخا وګورئ کوم سیټینګز دی راځي چې ویښې مې درته د ټول اول تاسو خپل ټیک ټاک ولا کوئ بر په 3 ډاټس باندې کلیک کوئ بیا تاسو سیټینګ اینڈ پرایویسی په دې باندې کلیک کوئ لاندې معمولی سکرول کوئ دلته کې لیکل دی فری اپ سپیس په دې باندې کلیک کوئ او دا تاسو کلیر کوئ دا دویم نمبر چې درته کوم خیم دا ډېر اهم دی ویډیو ځان سره سیو کوئ اسانه روس درنه بیا هېري د دې لپاره تاسو خپل ټیک ټاک آیډي کې په 3 ډاټس باندې کلیک کوئ کریټر ټولز په دې باندې کلیک کوئ دلته کې لیکل انالیټکس ویو آل په دې باندې کلیک کړئ تاسو بیا د فالوورز تراشي او لاندې سکرول کړئ دلته کې لیکل تاسو ته دلته کې خې د یو اپ تی تاسو انالیټکس وګورئ چې تاسو فالوورز په کم ټایم کې زیات انلاین دي چې په کم ټایم کې زیات انلاین دي مطلب اوس په 9 بجې انلاین دي دا غیر تاسو 2-3 غنټې مخکې ویډیو خېجوي امید ده چې تاسو ویډیو فار یو ته لاړ شي دریم نمبر کوم سیټینګ چې کله تاسو خپل ویډیو په ټیک ټاک کې اپلوډ کوئ نو په هاي کوالټي کې اپلوډ کوئ دا اپشن تاسو خامخا آن ساتئ ټول مین او اهم خبره ده چې تاسو په ویډیو کې سم میسج او تاسو ویډیو سپای کول د لپاره په ما مخکې ویډیو سازه کړی دا